یلدا بازوان د افغانستان سره تعلق لري. په پېښور کې افغان کونسلګرۍ کې یو تعلیمي اتاشي په حیث خپله دنده سرته کوي او د زنانو لپاره په خصوصي توګه زده کړې یعنې تعلیم کې کومک کوي. زه په افغانستان کې د ننګرهار ولایت او ولسوالۍ نازیان موږ په قوم شینوار یو او زما بابا چې و هغه د مخکینی حکومتونو کې مامور او د ولسوال په توګه باندې دندې ترسره کړې دي په وزارت داخله کې، وزارت زراعت کې او همداسې نورې بیرته په کلي کې هغه قومي مشرانو کې هم دی. هره زنانه چې کور نه بهر کار ته ځي بیا مشکلاتو سره څه نه څه شکل کې مخ وي. یلدا بازوان هم داسې شیان په مخه راغلي دي. سړو ټولنه ده، یو څه هغه د ښځې مشروالی ده، یو څه ورته خبره ښه نه ښکاري، خو بیا هم د دې سره سره موږ به دو په خبره پوه کول غواړو او د دو سره به داسې مخکې راځو چې موږ مطلب هغه د خپلو ورونو سره چې څنګه موږ په کور کې مخکې ځو. یو باسواده زنانه د خاندان او معاشرې ته ډیره مهمه وي، ځکه یلدا بازوان وایي چې جنکو ورکوټو عمر کې واده خاني باید چې دوی اول ښوونځیو ته ولېږلي شي. واده یې خنډ ونه ګرځي، نه د جلۍ په تعلیم کې او نه د وړکي، باید چې موږ دیو ته هغه وخت ورته ورکړو چې خپل تعلیم پوره کړه، حتی تر ماسټر پورې، بیا تر پوښتنه وشي. او بل واده دا دی چې هغه اسلام هم دې ته حق ورکړی دی چې باید د جلۍ نه هم پوښتنه وشي، د وړکي نه هم پوښتنه وشي. هغه زنانه چې د کور نه بهر دندې کې او ستونزو سره مخ وي، یلدا بازوان وایي کور نه وتو کې ښځې ته څومره مشکلات دي. سمه ده چې مشکلات دي، هغه ډېرې وړې خبرې دي چې څوک یو منزل موږ باید چې یو هدف ولرو او چې هدف لرو هغه ته رسېده ممکن دي هر وخت دي. کله چې موږ هدف نه لرو نو موږ بیا دغه وړې خبرې رامخکې کوو. یلدا بازوان په ایجوکیشن کې ماسټر کړی دی، اوس هم سبق وایي او ام فل کوي. زما تعلیم خو زما اراده ده چې تر ډاکټورا پورې پی ایچ ډي پورې تعلیم وکړم. اوس وخت کې زما ام فل روان دی او په آینده کې مې کوشش دی تر هغه پورې چې پی ایچ ډي وکړم. یلدا بازوان خپل کور کارونه هم په مهارت سره کوي او وایي چې هر زنانه باید د خپل کور کارونه هم په مخه بیاوي. ما ته د کور ټول کارونه راځي، که هغه پخلی دی، که هغه د کور پاکول دي، که د هغه ډوډۍ پخول دي، نو زه ټول کارونه کولی شم او څه چې وغواړم، څه چې نوي مخې ته راشي هغه هم کوشش کړم چې مطلب اوس یو نوی پخلی چې وي هغه هم کوشش کړم چې څنګه چې باچا خان بابا ویلی دی چې د کور په کارونو کې باید چې موږ وړکي او جنکۍ ټولو زده وي او هغو سره یو بل سره مرسته وکړه. د پښتنو ټولنو کې نن وخت کې یو باسواده زنانه چې خپل دنده هم سرته رسوي او د کور کارونه ښه په مهارت سره سرته رسوي. یلدا بازوان د داسې تکړه زنانو یو ژوندی مثال دی. لایبه یوسفزی، امریکا غږ، پېښور.